یو جبه یو خبره ستا هغه یو ایمان یو جبه یو خبره صابره تا ته په دې دور کې څوک ښه وایي څوک د صاحب شاه صابر صاحب په دغه شعرونو باندې ډېر زیات محترم د افغان قومي موومنټ چیرمین احمدخان صاحب ته بلنه ورکوم ستاسو د لاسونو پړکا احمدخان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین در ټولو لومړی به زه و دې ټولو راغلو میلمنو ته السلام علیکم ووایم او اول وار به زه د پښتون افغان وطن و دې راغلو لیکوالانو شاعرانو ته شکریه ووایم هغه په دې چې یو شاعر یا لیکوال په خپل یو شعر یا په یو څه لیکي بیخي ډېر څه راغونډوي نو کومو شاعرانو لیکوالانو یا ادیبانو چې دلته خپلې د شاعرۍ هغه ځلانده ستوري و موږ ته وړاندې کله زموږ دغه مجلس یې ډېر رامعطره کوي او ډېر خوند یې وکوي په دویم وار کې به زه د ډاکټر خان تحریک یعنی د خپلواک پښتونستان بنسټګر ډاکټر خان صاحب او د هغه د ملګرو ډېره شکریه ادا کوم چې هغو ته ما یوازې د جنوبي پښتونخوا پر یو واتساپ باندې یو یاداشت کړی و چې ما ول د دې ملي اتل ورځ د خیبر پښتونخوا په دې ستر ښار کې من د دې ویاړلو پښتنو لیکوالانو شاعرانو ادیبانو قبایلی او سیاسي مشرانو په شایسته ویناو دلته یو سیمینار جوړ کو تاسو یقین وکړئ چې ډاکټر خان صاحب په 2 منټه کې و ما ته دا ځواب راکړي او وی ویل چې دا خو زموږ راته لاندې دا به په ګردو سره زما نو زه ډېر مشکور یم بیا دلته زموږ خویندې زموږ کوچنۍ خویندې ناستې دي زه خاص کر هغو ته د عقیدت سره ګلونه وړاندې کوم او چې هغه د ډاکټر خان صاحب بچیانې دي او داسې مبارزه چې هغه و هغو ته تعقیب کړې ده دا زموږ دپاره د ویاړ خبره ده ډېره موږ د هغو مشکور یو عزیزانو په دې متحده پښتونستان کې که څه هغه جنوبي خوا ده یا شمالي خوا ده یا د وست پښتانه دي خو موږ نن په دې وطن کې په ډېر ناترس حالت کې داسې تکه تکه پراته یو چې زموږ په منځ کې د زړونو د تړون هیڅ لار نه جوړېدله اول خو موږ باید چې دا کار وکړو چې موږ د دې خواو د سیاست هاو د یوې سایډ او د بل سایډ هاو د یوه خوا او د بلې خوا د دې ځای نه راووځو د یوه پښتنې خاورې دپاره پر هغه باندې د خپلواکۍ دپاره د هغه دپاره د خپل عزت او د ننګ دپاره په ګډه کار وکړو
او د دې دپاره د زړونو تړون پکار دی چې موږ پښتانه ټول دلته د زړون تړون سره وکړو او پښتانه سره رایو کو کاغذ د ها خواوي کده دی خواوي کده منځغه وي خدا بدبختی ده متاسفانه چې زموږ دغه وطن نن پنجاب په جغرافیایي لحاظ باندې هم په نظریاتي لحاظ باندې هم راسه تقسیموي او راسه جلا کوي. عزیزانو یو خبره چې څنګه کولای شو دغه ملي اتل غازي الله خان چې په لکونو لشکره د دې وطن سبه ولیدي وطن خو یو افغانستان وو د افغانستان خاوره ولا خود دې ځای چې ټول بر صغیر انګريز فرنګي په خپل تسلط کې راوستلې وو او اخري اربع دا و چې هغه کابل ته ولاړو. نو کوم وخت چې افغانستان ټول فتح کړي پر هغه خپل ناپاکه قدم کښېښوي هلته خپل تسلط قایم کړي نو بیا په هغه وخت کې دا دونه غټې لوبې سوي دي دا د ګریټ ګیم ایسه جوړې سوي دي دا داسې نه دی چې دا د اوس حالات شروع دي یا په کوم افغانستان کې چې شروع دي یا په دې سمه کې د مړه سره کیږي دا د وخت سره روانې دي. لوبه دا کیږي چې انګريز فرنګي په دا پوهیږي چې زه دغه خاورې ته ورسېږم زه د افغان خاوره په تسلط کې راولم په دا کې زما دپاره وسایل هم شته په دا کې زما دپاره غر هم شته دا زما دپاره مورچه هم ده. څه کوي چې کم وخت د میګناټن په مشرۍ کې 14,000 انګریزان راځي افغانستان قبضه کوي او ورځي هم د دې خواصه ورځي د بولان د لارې ورځي یا پر دغه زموږ د جنوبي خوا د لار ورځي یا د خیبر پښتونخوا د لارې ورځي هغه سیمه قبضه کوي. خو چې کم وخت افغانستان ټول قبضه کوي میګناټن چې وکمې خپلې برطانیې و ملکته دا اعلان کوي چې ما افغانستان ټول ونیوي نو ملکه الزبیت دویمه به وي مشران خلک ناست دي هغو ته به تاریخ معلوم وي هغو هلته د یو جشن اعلان وکړي د جشن اعلان یې وکړي او په جشن کې دا وویله چې د افغانستان نیونګ پر افغانستان تسلط قایمونګ دا د آسیا پر زړه قدم ایښوونګ دی او د دې فکر دا و منصوبه دا جوړه کړې وه چې موږ به د لوی افغانستان څخه پر ټوله اسیا باندې بیا خپله حکمراني کوو. لیکن د وخت غازیانو چې مشري غازي الله خان ته په لاس ورکړې وه هغو د هغه خواب هغه ناپاکه قدم دا غمزه کیسه په هغه 1842 کې یعنی په لومړي انګریز افغان جنګ کې هغه غاښ ماتونکی شکست ورکړی دی چې کم وخت په دا اوس کې تاسو ته به تاریخ معلومي چې کم وخت سوویت یونین یا روس پر افغانستان حمله کوله انګریزانو په خپله یو جریده کې ورته ویلي ولو چې پر افغانستان باندې خو قبضه کولی سي لیکن هلته ته مسلسل حکمرانی نشي جوړولای هلته د 1842 د لومړي انګریز افغان جنگ د هغه غازیانو مثال ورته پیش کړی و دا د نړۍ په اخبارو کې راغلو خو سوویت یونین دا غلطي وکړه لیکن 10 کاله بعد یا 10 کاله بعد هغه خپل شکست د ځان سره یووي او ټیکه ټیکه سلو در اوسه د تباهي شکست دی. بیا امریکا راځي پر افغانستان باندې یو وار بیا خپل تسلط قایموي دلته پر ما او تا باندې د دهشتګرد په نامه باندې دلته چې زموږ په دې وطن کې چې کوم هلکاران دي یا کم استخبارات ته هغو په لاس یې داسې ماحول جوړ کړي چې دلته دهشتګرد دي
د دغه دهشتګردو دپاره یا د دا دهشتګردو په بهانه بیا رالو پر افغانستان باندې. بیا په دغه دور کې بیا د امریکې پوهانو خلکو ورته وویله چې پر افغانستان باندې هیڅ کله خپل حکمراني تاسو در قیامته یا خپل سوچ نسی قایمولی. زور به وکئ، زبردستی به وکئ، قتل عام به وکئ، مړی به وکئ، قبضه به کوي، لیکن مسلسل پر افغان قوم باندې دلته خپل تسلط قایم کول دا ستاسو یو خام خواب دی. عزیزانو دا د لر او بر خبرې. اوس ما ورته وویل کابل کې تیر کال زه تللی وم د غازي الله خان پر مزار باندې. دلته به ډېر جبر وي چې زه دا نه کم بیان. او ما سړي په کمزور حیثیت باندې د افغان قومي موومنټ له لوري ما یو معمولي خط لیکلی ولو. هسې زما زړه ته نه لوېدله. ما اشرف غني ته یو خط ولیکئ د افغان کونسلیټ جنوبي پښتونخوا په ذریعه باندې مې ور واستوئ. مومند صاحب نومیږي. ما ته دا ورسوه، دا صدر صاحب ته ورسوه، یا اصلي ولسمشر ته ورسوه. دا زموږ یو کوچنی فریاد دی ورته ویل. هغه خط کې ما ورته لیکلي ولو مال دا ملي اتل، هغه ملي اتل چې تا ته ننګ در کړی دی، د افغان ننګ و ناموس یې بچاو کړی دی، او د انګریز او د فرنګي هغه قدم یې ورنیستو نابود کړی دی. هغه نن د عام شخصیت یا د یو عام سړي په شکل دلته په کابل کې پروت دی. یو کم اتیا کاله کېږي چې دلته پروت دی. پر هغه باندې مزار نه دی جوړ سوی، د هغه باندې یو سیمینار نه دی جوړ سوی، پر هغه باندې یو داسې غونډه نه ده جوړه سوې چې د هغه تاریخ راپورته شي. تاسو په خدای یقین وکئ تاریخ شته، دا ګردې پر سوشل میډیا چلیږي چې کم وخت اشرف غني له زموږ خط ورغلی ده پر هغه زه امضا کړی و او ما ته یې د راتګ دعوت راکړ. زه چې ورتلم دوی د بنیاد ایښی و د غازي الله خان د مزار چې دغه دلته بې تصویران وي، دا بنیاد یې ایښی ولو او افتتاح زما په لاس وکړه. او ټول او د افغانستان هغه ټول مشاعران چې د اشرف غني وو، د هغه وزیران وو، په هغه کې شکریه مسلم چې د مسلم احمدخان لور وه، دا ګرد پکښې وو. موږ هلته په کابل کې د ده پر مزار باندې سیمینار وکړي. دا د ویاړ خبره ده او موږ یې مشکور یو د تیر افغان حکومت، بالخصوص د اشرف غني. عزیزانو دا خبره به واضح سره کوو چې ولې جبر سوی دی، ولې ظلم سوی دی د دغه رنګه هستیو سره، ولې زموږ تاریخ در پښو لاندې سوی دی، ولې خلکو پر دغه تاریخ باندې سیاسي ګټې کړي دي او ولې کوي. په دې دواړو خواو کې که جنوبي خوا ده د پښتانه وطن دی، که د شمالي خوا ده دا د پښتانه وطن دی. په دې دواړو کې چا د پر دغه نومو باندې پر دغه تاریخ باندې سیاسي ګټې خو کړي دي، لیکن د دغه تاریخ یې ومځکه اچولی دی او نه یې راپورته کوي. دا په تاریخ کې به موږ نه یې اورېدلي چې یو سیاسي ګوند راولاړ سو، هغه د غازي الله خان ورځ لمانځي یا د یو بل مشر ورځ لمانځي. دا بدقسمتي، متاسفانه دا زموږ بدقسمتي ده چې خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي او باچا خان دا ورځي په کابل کې د غازي الله خان مزار ته ورځي. هلته د یو سیمینار کې اجمل خټک صاحب هم پکښې دی، ارواح شاد اجمل خټک صاحب، جنتونه دی خدای په نصیب. دا ورځي دا مزار ته، یعنی د هغه سره قدر و. هلته سیمینار کوي، یو څو خبرې د دوی په تاریخ په حواله کوي. دا حبیب الله رفیع صاحب دا کیسه راته کوي، دا شاعران لیکوالان یې پېژني د کابل دی، د افغانستان. وایي چې کوم وخت موږ سیمینار ته ورخیږو د غازي الله خان مزار په دارالعلومان کابل کې لای سرخ کې پر داسې تپه باندې دی، موږ غره ته وایو. باچا خان بابا دا پښې خوږېدلې، دا ګوډې یې خوږېدلې، هغه نسو ختلی، دا ځای ته وسایل نه وو، موټران نه وو، هغه لار بېکاره وله.
نو وای موږ ورته وویل چې بابا ته کښېنېدلې اجمل خټک صاحب و خان شهید او صمد خان او نور څه خلک ورختلي دي هغه به څه خبرې د په تاریخ په حواله وکړي ته دلې کښېنه موږ به دا پروګرام وکړو رابسو او باچا خان په جواب کې څه ورته وایي دا په کتاب کې هم شته که چا غوښتي بیا به زه ورکړم اورېدلې به یې خلک حبیب الله رفیع ماته دا کیسه هم کړې ده دی د دې خبرې شاید دی وایي چې ما چې دا خبره ورته وکړله باچا خان بابا راته ویل ول دلته داسې هستي پرته ده که زه نه ور وختلم تاریخ به ما نه معافوي دلته داسې هستي پرته ده چې ما سره به راتلونکی نسل ما سره په جنګ وي په خبرو به وي په مذاکرو به وي چې ته دلته ورلې او دا سړي قبر ته ولې نه ورلې نو وای بیا ما یو لاس یې زما پر وژه واچوئ یو لاس یو بل لیکوال یاد کې هغه پر وژه واچوئ نو موږ د یو وخت او ډېر په تکلیف باندې بیا هغه کمې خبرې چې دلته کړي او د هغه راسې بعد بیا د ده پر مزار باندې نه هلته سیمینار سوی دی نه چا یاداشت کړی دی په کم انصاف باندې دا کوي او د هغه خلکو قدرمن دي زموږ دپاره عزت ورکوو د ویاړ وړ دي زموږ دپاره د هغه ورځو د هغه خلکو ورځې لمانځل کیږي چې وده ته به بابا ویله وده ته به نیکه ویله لیکن دی د ده تاریخ ولاړی در پښو لاندې دا ډېر غټ ظلم دی دا ډېر غټ جبر دی دا باندې سیاسي ګټې سوي دي او داسې ځایونو کې سوي دي په افغانستان کې ګواه دی افغانستان ټول دا هغه لیکوالان او شاعران چې دلته څه ګټې د دې ځای سیاسیانو کړي دي په دغه نمونه یې کړي دي او که د موږ څه دغه نمونه لرې کې دغه تاریخ لرې کې بیا به موږ څه شي پاتې شو او دلته په دې وطن کې د پنجابي استعمار د موږ سره کومه روایت ما جلا کړې څنګه مې جلا کړې دا ما د کابل پر په هغه یخو په هغه دغه هواو کې ما ورته ویلي دي د غازي الله خان پر مزار باندې ما ته الله روبار پښتانه څنګه سره جلا کړې او خو زما وینه دلته هم بهېدلې دلته هم بهېدلې زما اډونه دلته هم پراته دي هلته هم پراته دي اخو تا یو کپس جوړ کړي درو اویا کاله کېږي یو کپس دی پر ما باندې ایښی دی خپل ظلم جبر کوي کوشش دا کوي چې په افغانستان کې د 40 لکه انسانان شهیدان کړو او در اوسه پورې د دغه تسلسل جاري ساتلی دی ته چیش کې پنجابستان راته جوړی د پاکستان نه پنجابستان جوړی دا ارمان به ګور له یوسې دا زما ملک دی زما کابرینو زما شپنجورو زما مشرانو زما تیرو وختونو په خپلو وینو په خپلو مټو ګټلی دی افغان یم افغان وم او افغان بمرم داسې بمرم چې ستاسو لایسنس نه غواړم د افغانیت ستاسو د پښتونولۍ سیاست نه غواړم ستاسو دلته د استوګنې سیاست لایسنس نه غواړم چې زه به دلته څنګه وسیږم زه په دې وطن کې په آزاده فضا کې اوسم په آزاده لکه ته چې کوم د پښتانه پر سر باندې ګټې کوې دا زما بدقسمتي ده لیکن دا ستا دا خواب ته وګور ته وړې دلته به موږ په دې وطن کې تکه پنجابستان جوړې دا خوب ته د ځانه سره یوسې او ګور له به یوسې دا پښتانه داسې خلک دي دا افغانان داسې خلک دي په دا کې دغه رنګه خلک پیدا سوي دي لکه غازي عبدالله خان لکه میرویس خان نیکه لکه احمد شاه بابا لکه خوشحال خان خټک لکه فقیر افیپي او لکه نور زموږ کوم غازیان تیر سوي دي یا زموږ مبارزین تیر سوي دي دا رنګه خلک په دې کام کې اوسن ستا که ته پنجابستان جوړې او د دې اټمپټ کوې دا درته وایم واضح درته وایم چې تا به سوچ د پنجابستان نه وي کړی موږ به متحده پښتونستان دلته درته جوړ کړی او انشاءالله جوړوو به داسې نه ده چې دلته به خلک راځي سیاستونه به کوي پښتون به هم یو رنګه خرڅېږي
پر سیاست به هم خرڅېږي دی به د پښتانه پر وژه باندې دلته ستاسو ټوپک ږدي او دلته به نور پښتانه پولي نه داسې نه دی دلته شعور راغلی دی دلته خلکو کې یو نوی ځوان راپورته سوی دی دلته نوي تحریکونه جوړ سوي دي دلته هغه تا ته د دې نه دي جوړ سوي چې خدای مکه موږ د خلکو د زړو تحریکو پګړۍ راکښته کوو یا د هغو انسلټ کوو یا خدای مکه د هغو بېعزتي کوو موږ یې قدر کوو لیکن نوي تنظیمونه نوي ګوندونه نوي ځوان به تنقید برای اصلاح کوي او دا ته به وایي دغه نوي چې زاړه کم ګوندونه دي هغو که فرعونیت جوړ کړی دی که چا زموږ د دې پښتنو افغانانو پر وینو باندې ودا ځای ته ځان رسولی دی موږ هغه ته وایو چې په ځان کې اصلاح راوړي هغه د باچا خان فلسفه دې نه ده هغه د خان شهید فلسفه دې نه ده هغه د احمدشاه بابا او د میرویس خان پر تاریخ چې تا دغه جوړ کړی دی دا بنسټ د دې ستا د ګوند ایښی دی هغه منشور چې دا جوړ کړی دی پر دغه لار روان شه بلکل زه به ستا سره ملګری خو نه روان سره خطاباسو به نه مبارزه به کوو ډېر جبر به وي که زه دا نه کم یاد چې بله ورځ په دې ملک یو ناشده یو عجبه واقعیات کیږي چې د انسان احساسات راپاروي د انسان جذبات راپاروي اوس موږ په هغه پارلمنټ کې چې هغه آیین و قانون جوړوي د هغه دهشتګرد دپاره چې دلته په بلوچ سیمه کې په زرو خلک مړه کړلو کلبوشن یادوم دا په ډېر لوی تکلیف ونیوی ډاکټر صاحب ډېر مړي یې دلته ورته وکړلو مسنګ پرسنز یې جوړ کړلو کیسې یې جوړې کړلې ول تاسو یې ملګري یاست دهشتګرد یاست فلانه یاست هغه یاست ډېرې خوندې ډېرې منډې زموږ ستاسو د بلوچانو ورونه دا اوس هم په جنوبي خوا کې پر هړتال ناستې دي پر بوک هړتال ناستې دي داسې په زرګونو خوندې شته چې هغو د خپل ورور ولیدونکو ته سترګې وختلې نو دوی راولاړ سو دا یې وکړلو چې په هغه سیمه کې دا کلبوشن ونیو کلبوشن چې ونیوی دا د وینې یا ټک دی د شرګرد دی ونیوی دغه د کوي وړمه ورځ موږ په پارلمنټ کې یو بل پاسیج د خلاصون دپاره دته قدر ورکولو دپاره دته عزت ورکولو دپاره دته د سفارت د هندوستان چې دی وایي زما ازلي دشمن دی او ستا ازلي دشمن څوک دی ستا ازلي دشمن خو هندوستان دی خو تا ازلي دشمن افغانستان جوړ کړی دی دومره دې د هغه سره نه دی کړی لکه د دې افغانستان سره چې کوي او دا بل دی پاس بیا ولې زما پښتانه ورونه علي وزیر یادوم دا خو یو منتخب نماینده دی دا خو زما ورور دی څه ګناه ده ګناه دا ده چې خپل حق غواړو ستا جبر نه منو ستا بې انصافي نه منو ستا دغه قانون چې دغه قانون مطابق دی روان دی خو طریقه به جلا وي ډاکټر صاحب په نرم طریقه غواړي هغه شی زه به په یوه لاره غواړم علي وزیر به په بله لاره غواړي خو د دې مقصد دا دی چې د پابند سلاسل کې او بیا دغه نه جبر کوي چې په جیل کې رنګارنګ ظلمونه کوي دا پاکستان یو پاکستان نه دی دا دوه پاکستان دی دا نظام انصاف یو انصاف نه دی نظام انصاف نه دی دا دوه نظام انصاف دی د پښتنو بلوڅو او د نورو محکومو قومو دپاره یو نظام انصاف دی او د نورو دپاره بل نظام انصاف دلته درې ادارې په دې ملک کې لکه حکومت زموږ عدلیه او فوج استخبارات یې پکښې دا واړه د پښتنو په خلاف کار روان کړی دی او خو موږ خو د عدالتو څه توقعات لرو دغه قانون چې تاسو جوړ کړی دی موږ خو دا توقعات لرو چې دغه استخبارات چې دغه ظلمونه کوي چې خپل کور جوړوي د بل کور ړنګوي خپل ځان آبادوي زما د بربادوي
د دغه لاشنیوی ولې نه کوي دغه عدالتونه دغه حکومتونه چې جوړیږي پر څه طریقه جوړیږي دا اوس تاسو ته مولي در زموږ په جنوبي خوا کې د بلوچستان د اسمبلی حالات مې ولیدي داسې سره خرڅېږي داسې سره دغ کړي دي لکه حیوانان دارنګې سره خرڅوي او دا څوک جوړوي زموږ اسمبلیان یې جوړې کړې د اسټابلیشمنټ موره جوړه سوي دي نن نو داسې به موږ څه ته وکړو کله به جوړېږي پښتونستان چې په دا ناره دي 80 کاله پر ما باندې نارې ویله چې موږ د پنجابي خلاف او د پنجابي په خلاف خو نن هغه د په غېږ کې ناست دي موږ به څه کوو بیا به نوی نسل ولاړېږي بیا به دغونه ستاسو خو به جواب غواړي ستاسو سره خو چې زموږ نیکهګانو او پلرونو دغه 80 کاله کومې قربانۍ او کومې دغه درکړي دي پر کوم بنسټ یې درکړي او بیا موږ ته جواب ووایه چې پر کوم بنیاد باندې برته د پنجاب په غېږ کې ناست یاست پښتونستان جوړ شوی دی د ډیورنډ کرښه یې در سره ومنله چې نه دغه کوم خو په دغه حکومتو کې هغه د خاردار تار پر ولګېدی دغه لیکه یې واخیستله په ډېر کوشش باندې دا اوس هم کم یالې ځلې شو دي په افغانستان کې کم حالات کم دغه دي دغه یې د دا دپاره وکړله چې دغه لیکه په رسمیت را سره وپېژني زما ورونو په افغانستان کې حالت بدل شوی دی خپلې خبرې مختصره کوم ډاکټر صاحب مجلس په ګډ دی کوي په افغانستان کې حالت بدل شوی دی و طالب جان ورور ته وایم چې راغلی فراره لاړ چې راغلی پر دروازه رایلی که پر کنډو راوښتی که پر دیوال راوښتی د حکمرانۍ هم حق لري هغه طالب یې لري چې هغه د افغانستان سره تعلق لري هغه طالب هلته حق نه لري د حکمرانۍ چې هغه د استخباراتو علیه کار که هغه د دې سیمې که د ایران که د بلې خو د افغانستان موږ دا خواست ورته کوو و دې طالبانو ته چې دا لوبې دا مجلسونه دا خبرې بار بار مه دوراوئ همدا اوس دا ته ناست پر دې ځای باندې په زورواکه یې هر څوک چې یې خو درو شانو سره پام وکړه د افغانستان د استقلال خیال وساته یو د افغانستان د بیرغ خیال وساته په پاکستان کې حکومتونه بدلیږي تحریک انصاف راځي پیپلز پارټي راځي پښتونخوا به راځي ان پی به راځي نور به راځي خو بیرغ نه دی بدل کړی آئین یې نه دی بدل کړی او ستا لوی بنیاد چې اوس ستا ملي اردو وله او که اشرف غني دا وکړلو چې زه په یوه شپه باندې لکه د نجیب په وختو کې 50,000 انسانان نه وژنمه درنه ولاړی در پرېښوله چې وروره راسه بس ټیک دی تی سنبال کړه و دا ته به بېغیرتي نه وایي ته بیا دونه تکبر مه کوه چې دا یې در پرېښوله خپله ملي اردو سنبال کړه خپلې ادارې سنبال کړه خپل ملي سرود سنبال کړه او خپل استقلال و خپل بیرغ سنبال کړه په دا خو حکومتونه نه کېږي چې زه عام خلک وباسم په روډونو باندې ودروم اف سی جواب کوم ملیشه جواب کوم دلته فوج ولاړې زما د سکیورټي دپاره یا ملي اردو ولاړې دا زه جواب کوم زه په روډو ولاړ یم مشینانې سکلانې راکټانې په دا خو حکومتونه نه کېږي دا خو خلک نه د سره مني دا یې ملي اردو ولا ستا ملي اردو ده سنبالول به هغو ته به د اختیار ورکړی وای طالب ته به یې وایي چې وغرونو ته وخېږي بس ټیک دی خپله کنټرول واخلي خپل هغه مشران به وایي هغه دغه به وایي نن به ملک دغه نه د ستونزو سره د مسلو د مسایلو سره نه وای مخامخ موږ دا تجویز اوس هم ورکوو او په افغانستان کې به موږ ګایېږو خامخا به ګایېږو وینه مې پرته ده هډونه مې هلته پراته دي د افغانستان تاریخ نامکمله دی چې دا غازي الله خان ذکر به څوک نه کوي یا به دغه درواغ چې لومړی انګریز افغان جنگ نه دی شوی او انګریز ته شکست نه دی ورکړی او یا به دا د افغانستان بنسټګر د افغانستان د استقلال ورځ په کار دا و چې دا 1940 لمانځل کېدلی د افغانستان د استقلال ورځ 101 کال کېږي چې دی لمانځي او دا د تاریخ سره جبر دی هم که دغه غازیان نه وای امین الله خان لوګری نه وای
میر مسجد خان نه وای غازي الله خان نه وای او دا نور غازیان نه وای دغه افغانستان نه بلکې ستا ټول بر صغیر به تر اوسه ساعته پورې د امریکې په تسلط کې وای دا جبر سوی دی نو وار بیا زه به ډېر د خپل کام او د تقریر سره زه ظلم وکم زه یو ذکر په دې کې زیاتوم چې په جنوبي پښتونخوا کې موږ یو داسې سر وخواړي یو داسې نظریه یو داسې سوچ فکر لکه عثمان خان چې موږ وخواړي او هغه په داسې جبر باندې شهید شو موږ یې غندنه کړې ده رود یې شاده وي شهادت یې قبول وي خو موږ د هغه ګوند د دې ملک د واکدارانو سره د هغه د قتل لامل چې څوک دی هغه موږ غواړو دا هغه ګوند چیرمن په هغه ورځ ویلي دي زه پر سټیج سره ناست وم چې د ما سره یې ثبوتونه شته زه د هغه ګوند پر مشر باندې غږ کوم چې موږ هم پښتانه یو د عثمان د مرګ سره جنوبي پښتونخوا ډېر غټ تغییر خوړلی دی یا یې قاتل را پیدا که که د کور دی که د بیابان دی که د بیابان دی هم و دې پښتنو ورونو ته به واضح کوي تا دا کول کړی دی چې د ما سره یې ثبوت شته موږ دغه ثبوت غواړو د دغه هلته جی آی ټي جوړه شوله هلته یو کمیشن جوړ شو هغه کمیشن دغه ګوند رد کړی دی چې موږ دا نه منو چې نه منې دا قاتل د تا سره دی دا ودې کوم ته ښکاره کړه دلته یو خبره واضح کوم بس 2 منټه کې چې افغان قومي موومنټ ولې د افغانیت په نامه ولې یو ګوند جوړیږي په الیکشن کمیشن اسلام آباد کې چې موږ دغه پارټي رجسټریشن کاوی فخر الدین جی ابراهیم د دې چیرمن و د الیکشن کمیشن نو هغه ته چې موږ درخواست ورکړی و ډېرې پارټیانې رجسټر کېدې دا زموږ درخواست یې وکتئ افغان قومي موومنټ وایي افغان دلته څه کوي ما ویل د تاریخ کمی دی در سره داسې پر سټیج به موږ ودرولو بیا به پوښتنې راڅه کولې داسې خلک ګرده دا پارټیان والا ناست ما زه افغان یم افغان وم افغان به مرم ول دا څه ثبوت بیا ما څو کتابونه ورولې دي په هغه کتابونو ورته ثبوت کړی دی بیا یې موږ ته د افغانیت په نامه باندې باقاعده رجسټریشن راکړی دی عزیزانو په دې به نه سره تقسیمیږو چې دا پټان دی دا خان دی دا پښتون دی دا افغان دی دا زما خوښه ده چې زه په پټان ویاړم په افغانیت ویاړم د افغان نوم خوښوم د پښتانه نوم خوښوم خو دا ویاړ دی یوه قوم نوم نه دی زه ویاړ په افغانیت یم زه افغان یم نو یو وار بیا د دې ټولو لیکوالانو شاعرانو ادیبانو او دا شپنجرو محترم او مخور خلک چې راغلي دي د دا خورکیانو او د دورانی قومي موومنټ چیرمن عباس خان او ایدر علي صاحب اجي جلیل صاحب په خاصه توګه د ډاکټر خان صاحب چې هغه د دې ټول سټیج جوړونکي دا د ملګري خاص کر شیروز خان اورور ډېرې هلې ځلې وکړلې نور دې پر دوی برکت وي نور دې د دوی پر ګوند خدای برکت کښېږدوي موږ ودوی ته یو وار بیا د دوی مشکوره یو تشکر ورته وایو او دلته میډیا والا چې کوم راغلي دي د هغو مشکوره یو چې کوم دوی هغه ریپورټینګ کوي یا کوم رسالو والا دي یا جریدو والا دي یا کوم نور خلک راغلي دي د هغو مشکوره یو نو ډیره مننه تشکر الله مو عزت وکړه اوس به تاسو ته بل مقرر خبرې کوي مننه تشکر
د چا یاد به مې د یاد غونتې ساتلو ما به غم د خپل اولاد غونتې ساتلو د زخمونو نشانونه پې څرګندو مخ مې هم د خپل هیواد غونتې ساتلو نور یې بند په بند تړلی وم جانانه